ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګنداره ټي وي. د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې حاضر یم. پرون د نومبر په 6 نیټه د اتوار په ورځ د صوابۍ په پنجپیر کلي کې د هیواد پښتو ادبي تړون د کام کلم صوابۍ په مرسته یو ستره دستوره را جوړه کړې وه. دا دستوره د پښتو ژبې د قامي او انقلابي شاعر ښاغلي سردار پنجپیروال د وفات د 40 په دستوره کې د هغه د لومړۍ شعري مجموعې د شفق په بام د مخکتنې دستوره وه. د دې دستورې صدارت یا د استاد شاعر عبدالسبحان خان کو او پروفیسر ډاکټر عبدالله جان عابد په دې موقع مشر میلمه و. په دې دستوره کې لږ تر لږه د 55 شاعرانو ادیبانو ګډون وکړو چې په دې کې د ملکنډ، مردان، صوابۍ، چارسدې، اسلام آباد او پېښور نه یا د استاد شاعران راغلي وو. د دې دستورې نظامت ښاغلي ذاکر یوسفزي وکړو او په دې کې ویناوالو د سردار یوسفزي ادبي خدمات او د هغه فني او فکري ښکلاګانې ولس ته په ډاګه کړې. په دې دستوره کې ګڼ شمېر شاعرانو ښاغلي سردار پنجپیروال ته منظوم خراج عقیدت وړاندې کړو او په دې دستوره کې د شاعرانو ادیبانو سره د پنجپیر کلي او په خصوصیت سره د سردار پنجپیروال خپل خپلوانو، عزیزانو، د کلي مالت خلکو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. دا دستوره په 2 نشستو کې اړه وه. د یو نشست صدارت ښاغلي بشر نوید وکړو او په دې موقع فیض الوهاب فیض، بخروان عمر خیل، ډاکټر اقبال شاکر، ګل محمد بیتاب، طیب خان، صدیق اکبر رضا، جان بهادر لالا، پروفیسر گور نوید، نذیر یوسفزي، ممتاز عثمان خیل، جانداد اسیر او ډیر ګڼ شمېر کې شاعران ادیبان دې دستورې ته ډیر په پښتنه مینه راغلي وو. الان کې موسم خراب و، باران و او خو ټول په وخت چې دستورې ته راغلو تر د مازدیګره پورې 3-4 بجو پورې په دا تقریب چې په تواتر سره روان و او په منځ کې په پښتنه مینه د سردار پنجپیروال بچو حیات ګوهر او نور چې 2 زامن تقریبا د هغه نور دي، مانې نومونه دا وخت هیر دي، نو هغه ټول میلمنو ته لاس په هغه ولاړو. په دې کې د دې دستورې قربانه هغه محترم سلیم خان ایډوکیټ او ګران سید جاوید اقبال ګیلاني صاحب ډیر په ټوله دستوره کې دي. په لیدلو ولاړو میلمنو ته ستړي مه شئ ویل او هغې